حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته د فرمایش نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه سړو باندې لعنت ویلې دی چې د زنانو لباس اغوندي او په هغه خزو باندې هغه زنانو باندې لعنت ویلې دی چې د سړیو لباس اغوندي. دې حدیث روایت ابو داود شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو وګورئ چې نبی علیه الصلاة والسلام کوم مسایل موږ ته بیان کړي دي، ښځو له هم بیان کړي دي، سړیو ته هم بیان کړي دي. د ښځې به داسې جامې نه اغوندي، داسې کالي به نه اغوندي چې په هغه کې د سړیو سره مشابهت راځي، او داسې سړي به هم داسې جامې نه اغوندي چې د ښځو سره مشابهت راځي. لہذا ښځې به د داسې جامو د استعمال نه ځان ساتي چې هغه سړي استعمالوي او سړو سره مشابهت راځي، ځکه په هغه باندې لعنت ویل شوی دی، ګناه ده، په شریعت کې منع راغلی ده. سړي به هم داسې جامې نه اغوندي چې هغه د ښځو سره مشابهت راځي، یا هغه جامې داسې رنګونه وي چې هغه د ښځو سره مشابه وي، داسې رنګونه به اجتناب کوي. لہذا خلاصه د خبرې دا شوه چې داسې جامې استعمالول د سړو لپاره جایز نه دي چې ښځو سره مشابهت راځي، داسې جامې د ښځو لپاره جایز نه دي د سړو سره مشابهت راځي، دې نه به اجتناب کیږي، دې نه مسلمانان اجتناب کوي. او چې په کوم ځای کې دا کار کیږي اول ته اسلامي نظام وي، لہذا د اسلامي نظام د حکومت دا فریضه ده، د مسئولیت دی، الله به ترنه پوښتنه کوي چې به خامخا داسې ښځه داسې منکراتو نه بندوي، زنانه به داسې منکراتو نه بندوي چې هغه سړو سره مشابهت کوي، سړي به داسې منکراتو نه بندوي چې د ښځو سره مشابهت راځي. لہذا د هغوی دا وظیفه ده، ځکه دا د الله حکم دی، د الله د رسول حکم دی، موږ تاسو مسلمانان یو او د حکومت دا وظیفه ده، د اسلامي نظام دا وظیفه ده چې دا به په مسلمانانو باندې عملي کوي چې داسې ناروا کارونه به بندوي چې هلته د سړو د ښځو سره مشابهت راځي یا د ښځو د سړو سره مشابهت راځي، داسې جامې به نه استعمالوي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.